د سید ولی شاه ورور دا ویډیو مې وکړه چې 11 کاله پس د خپل وطن خیبر پښتونخوا ته ځي او پلار یې وایي میدان ته راځي او دی راغاړې باسي او سینې ته یې رانږدې کړي. خوشحاله شوم په دې، خو بل طرف ته ډېر خفه شوم چې خپل پښتانه د خیبر پښتونخوا ورونه د پسې زړې ویډیوګانې راوباسي چې پولیسو له ده کنځلې کړي او د خیبر پښتونخوا پولیسو نه آی جي نه غوښتنه کوي چې سید ولی شاه ونیسه، محبس کې واچوه، تکلیف ورته ورسوه او ویې ټکوه. ډېر افسوس راغی په دې وانې. زمونږ څه ملګري دي ملیزیا کې د لر او بر افغان وطن پښتون وطن ملګري دي، پیاز خان او نور، هغې ولا ما ته میسج کړی چې ته ویډیو جوړه کړه د مینې محبت. سید ولی شاه تاسې پېژنئ ورونو چې 11 کاله دی په سعودي کې ژوند کوي او په سوشل میډیا راځي. دی 11 کاله پس لاړو خیبر پښتونخوا خپل وطن ته. د ده پلار، مور، خور، فامیل څومره به خوشحاله وي او په دې به هم خوشحاله وي چې سید ولی شاه 11 کاله پس هم راغی د مسافرۍ نه او ده ته د واده غاړه کې څېره واچو او خوشحالي وینو. مګر زموږ خپله پښتانه ورونه پسې هغه ویډیوګانې راوباسي او د خیبر پښتونخوا پولیسو نه دا غوښتنه کوي چې سید ولی شاه راونیسه، محبس کې واچوه، ویې ټکوه او سینهباره تکلیف ورته ورسوه چې دا خوشحالي پې غم شي چې دا مسافري 11 کاله یې کړې ده، خپل پلار او ورونه خویندې او مور ویني چې دا پې غم شي. او همداسې که تاسې کتلي چې کله رحیم صدیقي وطن ته تلو، هم زموږ بعضې افغانانو ورونو پښتنو ورونو رحیم صدیقي پسې زړې ویډیوګانې راویستي چې هغه رحیم صدیقي په طالبانو ووایي او سید مهربانه په محبس کې واچوي او تکلیف ورته ورسوي. دا سید ولی شاه مړ کړو، دا خدای نه خواسته دا سید ولی شاه په محبس کې واچو، دی یې وټکو، دې ته تکلیف ورسو. تا ته به پښتونه څه په لاس راشي؟ څه به په لاس ته راشي؟ ته د دې پلار سپینې ګیرې ته هم نه ګوري، ته د دې مورکۍ ته هم نه ګوري، ته د دې فامیل ته هم نه ګوري، ته د دې خورګانو ته هم نه ګوري، ته د دې ترور زامنو ته هم نه ګوري، ته دې ته هم نه ګوري چې 11 کاله دی مسافر او دی نن ځي خپل فامیل ته او ته ستا پیدا پې نه پیرزو کېږي. مګر ته هغه خلکو ته چکچکې وې، هغه خلکو ته زنده‌باد وې چې همدغه پښتنې میندې بې عزته کړي، همدغه ځوانان یې وژلي، همدغلته پښتنو ته تکلیف رسولی دی. موږ بیا پنجابي هم دشمن دی، فلانې هم دشمن دی، بستاني هم دشمن دی. ما ته خپل ورور دشمن دی چې په ما باندې یو واده نه پیرزو کېږي، په ما یو خوشحالي نه پیرزو کېږي. د سید ولی شاه ما په سید ولی شاه ویډیوګانې راکې کړي، ما بخلی دی، ما ورته زما ورور خیر دی ته نه پوهېږې، زه پوهېږم او زه دا وایم چې څوک خپله مور خور لري، خپل فامیل لري، هغه به هېڅکله د بل چا د مور خور شرمګاه یاده نه کړي. نو پښتون افغانه چې نن تا ته د سید ولی شاه کنځلې دومره غټ جرم ښکاري چې دا ته په پولیسو نیسي، دا ته په محبس کې ورچې، مګر کم خلکو چې سره ظلم کړی دی، ستا خویندې، ستا میندې، ستا ځوانان یې غیب کړي دي، ستا خاوره یې نیولې ده، تا سره دا 15 کاله کېږي چې ظلم روان کړی دی، هغې ته ته غږ هم نه شي کولی، هغې ته ته زنده‌باد یې. مګر خپل دغه کمزوری پښتون ورور چې چېرته په 10 کاله بعد 11 کاله بعد د خپل فامیل ته د خپل فامیل ګوري او خپله غواړي چې هلته واده وکړي او خوشحالي وکړي، ته پسې راځې نن پسې ویډیوګانې کوې او دا غوښتنه د پولیسو نه کوې چې دا راونیسي سید مهربانه محبس کې واچوي. ولې ورونو؟ ولې دا زموږ او ستاسې پښتانه او افغانان دومره کمزوري شو؟ موږ او تاسې خو چې یو مېلمه کور ته راشي د سر دښمنه مې د هغې عزت کوو، هغې ته سلام کوو، هغې ته چای پخو، ډوډۍ ورته پخو. دا زموږ او ستاسې په افغانیت په پښتو کې دي. زموږ او ستاسې پلار نیکونو دا کارونه کړي. د خدای په لحاظ باندې پښتنو خپلو کې اتحاد وکړئ، د یو بل خپې مه وهئ. دا موږ د یو بل خپې وهو چې دغه عمل دی چې نن موږ سره کېږي، ټول در په در ټول مسافر، څوک په یو ځای کې او څوک په بل ځای کې. راځئ دا د کنځلو مبارزه هم پرېږدئ، راځئ دا د منافقت مبارزه هم پرېږدئ چې یو بل ته کنځل، یو بل ته توهین او د بعضې خلکو مبارزه او ویو چې دا خو په کنځلو باندې ده او د بد امرغه زموږ خپل پښتانه سید مهربانه لاندې ورته لیکي چې زنده‌باد، چې ته د پلانې خور یا دی، مور یا دی، پلار یا دی، قوم یا دی، زنده‌باد. او هغه خلک تاسې فالو کوئ، په میلیونها فالوور لري. دا په دې ګناه کې ورسره سم تاسې شامل هستئ. نن سید ولی شاه ورور پرېږدئ په قلاره چې د خپله خوشحالي وکړي، چې د ده پلار، مور، وروڼه او د ده خورکۍ چې د مونږ خورکۍ ده د خوشحالي وګوري او د ده دغه ارمان پوره شي چې د سید ولی شاه واده وشي او سید مهربانه بېره په قلارې د خپل مسافرۍ ته راشي. مسافرۍ یوه شپه چې د قیامت ده، د خلکو د خپل کلي هغه خاورې یادېږي، د خپل ولس یادېږي، خپل خپلوان یادېږي. که دی محبس کې واچي، که دی مړ کړي، که دی خدای نخواسته بل تکلیف ورته ورسي، تا ته څه په لاس راځي؟
نو خدای ته وګورئ چې اتفاق اتحاد ته کار وکړي. پښتنو چې موږ تباه یو د همدې بې اتفاقۍ د لاسه تباه او برباد یو. ټول تباه او برباد یو. باید چې موږ ټول که په لر او په بر کې څومره افغانان پښتانه یو باید د اتفاق اتحاد ته کار وکړو او سم ته سم یو ناسم ته ناسم یو.